قسم دا سیاستونه چې په دې کې د زنده‌باد او د مرده‌باد چغې جوړي او ښځه او سړی او یو ایجړه خواجه سرا چې ورته وایي اوس یې نوم هم بدل کړی دی او یا پوډري او چرسي او روغ او لیونی او یو لوی عالم او یو ډاکټر او یو انجینیر او پایلټ دا ټول یو شان علی السویه حسابوي او زیادت او کثرت له دغه ورکوي او چې زه دا سیاست کوم صحیح ده دا شی به جمهوریت کې خو اسلام کې نشته او نه د اسلامي سیاست دی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أما بعد الله دې تاسو له ډېر خیر او برکت درکړي او الله دې موږ او تاسو خپل دین باندې پوهه کړي. یو اجمالي مقدمه به ووایم هغه دا دی چې زموږ دین الحمدلله پوره دین دی او زموږ دین ناقص نه دی. سورة المائده کې موږ ته الله دا خبر را کړی دی او محمد رسول الله علیه السلام په حجة الوداع کې ویلي و چې موږ دین پوره ورسوو او تاسو دې باندې ګواه شئ. مولا علی قاری رحمه الله شریف اکبر کې لیکلي دي چې قرآن او حدیث باندې دین پوره شوی دی نو موږ د دې تکمیل ته په نورو څیزونو باندې ضرورت نه لرو. فلا نحتاج فی تکمیله الى امر سوى الكتاب والسنه او دا ډیره مهمه خبره ده. الحمدلله زموږ دین کې اجتماعي احکام هم شته او انفرادي هم شته دی ځکه درې قسمه عام لوی احکام شریعت ذکر کوي. یو دا چې د انسان د نفس سره تعلق ساتي تهذیب الاخلاق هغه هم قرآن کریم ذکر کړي دي خاص کر سورة البقره کې 10 احکام. دویم هغه دی چې هغه تدبیر المنزل د کور اصلاح به څنګه راځي. 18 احکام سورة البقره کې دي نورو سورتونو کې قرآن کې ذکر دي او د سیاست المدن چې په هغې باندې د ملک اصلاح راځي. نو سورة البقره او سورة المائده بلکې قرآن کریم کې دا یا ایها الذین آمنوا کم سل کرته الله ویلې تقریبا. نو دا ټول چې دي انفرادي احکام هم دي کې اوس اجتماعي احکام هم دي دقه احکام ته او دا نافذول ته سیاست ویلې کېږي. حدیث امام مسلم رحمت الله علیه راوړی او نور محدثین یې ذکر کوي چې کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء د بني اسرائیلو سیاست به پیغمبرانو کوو. نو دا سیاست یو شرعي لفظ دی او عربي لفظ دی نو دا به د شریعت او د لغت نه معلومه وو. نو امام نووي رحمت الله علیه لیکلی دی شرح د مسلم کې چې ساسه یسوسو دا باب د دې معنی ده اصلاح او زینت ډول او ښایسته او اصطلاح کې او شریعت کې سیاست څه ته وایي. نو دا امام نووي رحمت الله علیه شرح مسلم کې ویلي دي او ابن الاسیرم په النهایه په غریب الحدیث کې ویلي دي چې السیاسه باب د سین کې وایي سیاست څه ته وایي وی القیام علی الشیء بما یصلحه د یو څه داسې نگرانی کول چې په هغې باندې د هغې اصلاح راځي. نو اصلاح د ملک د انسان د دنیا او د آخرت او د قبر او د زندګۍ دا ټول د الله په کتاب او د محمد رسول الله علیه وسلم په احادیثو راځي. نو که دې سیاست نه څوک انکار کوي او دا نه مني نو د خپل ایمان ته هم ضرر رسوي او د شرعي نصوصو نه هم خلاف کوي او الله دې داسې خلک پیدا کړي چې داسې سیاست امت ته راپېښ کړي. لیکن دویم قسم دا سیاستونه چې په دې کې د زنده‌باد او د مرده‌باد چغې جوړي او ښځه او سړی او یو ایجړه خواجه سرا چې ورته وایي اوس یې نوم هم بدل کړی دی او یا پوډري او چرسي او روغ او لیونی او یو لوی عالم او یو ډاکټر او یو انجینیر او پایلټ دا ټول یو شان علی السویه حسابوي او زیادت او کثرت له دغه ورکوي او چې زه دا سیاست کوم صحیح ده دا شی به جمهوریت کې خو اسلام کې نشته دی او نه د اسلامي سیاست دی. زما د خبرې مقصد دا دی چې سیاست لفظ شرعي دی او الفاظ شرعیه دا په معانی شرعیه حملولی شي او د دې تفسیر دا به بفهم سلف کې دی شي دا به په خپل ذهنونو په دې نشي کېدی. نو سیاست شرعي امر دی او هغه سیاست چې قرآن او حدیث بیان کړی دی او باید دا چې دا سیاست چې دا اوسنۍ خلکو جوړ کړی دی نو دا خو الکذب والمخادعه لحصول القیاده دروغ او دوکې وکړه او دا کومه او هغه کومه
او چې زه مشرۍ ته ورسېږم علماو له پکار دی چې دې څیز نه ځان په یو طرف کړي او د کتاب او سنت دعوت وکړي او موږ الله په دې مکلف کړي یو چې تاسې به د کتاب او د سنت دعوت کوئ. الله دې امت کې حق پرسته علما پیدا کړي او کم خلک چې هغه د دین او د حق تایید کوي الله دې ډېره ترقي وله ورکړي او په دې ټولې دنیا دې الله سبحانه وتعالی د الله قانون نافظ کړي او رب العالمین دې هغه سیاست چې علماو ذکر کړی دی لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله السیاست الشرعیه کې امام ماوردي الاحکام السلطانیه کې دا کوم ذکر کړی دی او شرایط د امیر او د مشر او د بادشاه الله دې دا زموږ استاد سي په علم کې راولي او موږ لري په الله عمل راکړي. الله تاسو ډېر خیر درکړي. جزاکم الله خیر.